بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجمه په دې مبارکو درسونو کې منګه په سورة طه کې لګیو شپاړسمه سپاره کې سورة طه، او په سورة طه کې منګه شپږ اویا نمبر آیت ته رسیدلیو. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وی: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى، او يقينا وحي وکړه منګ موسى عليه السلام ته. خبره د مخکې نه د موسی علیه السلام روانه وه، او دغه مقابله د فرعونیانو سره. کله چې موسی علیه السلام ډیر وخت پورې فرعون او فرعونیانو له دعوت ورکو، هغوی په کفر باندې کلک وو. الله موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې بني اسرائیل ځان سره بوځه، د مصر نه وځه. الله هغه خبره کوي، وی موږ وحي کړی و موسی علیه السلام ته: ان اسر بعبادي، چې د شپې بوځه بندګان زما. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، نو ووهه دوی لره لاره په دریاب کې وچه. لا تخاف دركا ولا تخشى، نه به یریږي ته د لاندې کولو نه، او نه به یریږي د غرقېدو نه. مه یریږه، فرعون ته نشي لاندې کولی، او نه د اوبه ته ډوبولی شي. فاتبعهم فرعون بجنوده، نو ورپسې شو په دوی پسې فرعون سره د لښکرو د هغه. فرعون پسې روان شو، خو چې کله دریاب ته ورسېدو، هلته الله سبحانه وتعالی بیا دریاب ته امر وکړو چې اوس یو ځای شي، هغه لار پکې بنده شوه. فغشيهم من اليم ما غشيهم، نو پټ کړل دوی لره د دریاب نه هغه اوبو چې پټې کړل دوی. وأضل فرعون قومه وما هدى، او گمراه کو فرعون خپل قوم او لارې ورته ونښوه. یا بني اسرائیل، ای بني اسرائیلو، نعمتونو ته الله را یادوي چې لوی لوی نعمتونه تاسو له الله درکړي. قد انجیناکم من عدوکم، یقینا بچ کړی منګ تاسو د دشمن ستاسو نه. وواعدناکم جانب الطور الایمن، او واده کړی و منګ تاسو سره د طرف د تور خی طرف. ونزلنا عليكم المن والسلوى، او را لېږلي وو موږ په تاسو باندې تورنجبین او مړزان. كلوا من طيبات ما رزقناكم، خورئ د پاک هغه څه نه چې درکړي دي موږ تاسو ته. ولا تطغوا فيه، او سرکشي مه کوئ په دې کې. فیحل علیکم غضبي، نو نازل بشي په تاسو باندې غضب زما. ومن یحلل علیه غضبي، او هغه څوک چې نازل شي په هغه باندې غضب زما. فقد هوى، نو یقینا هغه هلاک شو. وإني لغفار لمن تاب، او یقینا زه خامخا بخانه کوونکی یم هغه چاته چې توبه یې وویسته. وآمن وعمل صالحا، او ایمان یې راوړو عمل یې وکړو نیک. ثم اهتدى، بیا په سمه لار کلک شو. فرعون چې کله تباه شو، بني اسرائیل تیر شو په دریاب باندې،
بیا دوی په میدان تیه کې پراته وو. الله موسی علیه السلام ته تور غر ته راشه تورات ورکولو لپاره. موسی علیه السلام د خپل وخت نه مخکې لاړ. الله ورته وایي وما اعجلك عن قومك يا موسى، او څه شي په تا دی سره راوستې د خپل قوم نه ای موسی، څه شي راوستې؟ ولې ډېره تهدید یې وکړه. نو ګوره دا یاد ساتئ دلته چې مؤمن هغه په عباداتو کې تهدي کوي. لکه اوس د دې مثال دی چې بانګ لا نه ویلو انسان منزله لاړ شي. الله ورته ډېر مخکې راغلی. ولې؟ نو دا خبره ورته وکړه چې ستا د رضا کولو لپاره یې الله مخکې راغلی. قال هم اولائی علی اثری، وی هغوی دغه دي په قدمونو زما پسې را روان دي بني اسرائیل. وعجلت الیک ربي لترضى، او تهدي مې وکړه تا ته یې ربه زما دې دپاره چې ته راضي شي. الله ورته خو صحیح ده، خو ستا قوم په یو فتنه کې پرېوتی دی، سامري ګمراه کړي دي. قال وی الله فإنا قد فتنا قومك من بعدك، بس یقینا امتحان کې اچولی دی من قوم ستا وروستو ستانه. وأضلهم السامري، او ګمراه کړي دي هغوی سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، نو راواپس شو موسی علیه السلام خپل قوم ته چې غوسه و د غم نه ډکو. قال وی یا قوم الم یعدکم ربکم، ای قوم زما آیا وعده نه وکړې تاسو سره رب ستاسو وعدا حسنا، وعده ښایسته. افطال علیکم العهد، آیا نو اوږده شوه په تاسو وعده؟ تاسو ته ویلی شوي نو چې کتاب به درکړی کېږي صبر وکئ، او عادت دومره اوږده شوه چې تاسو صبر نه شو کولی. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا غواړئ تاسو چې نازل شي په تاسو باندې غضب د طرف د رب ستاسو نه، عذاب غواړئ. فاخلفتم موعدي، نو خلاف وکړو تاسو د وعدې زمانه. څه چې ما ته ویلي وو، کومه خبره چې ما سره شوې وه په هغې ونه درېدئ. قالوا يا هغوی ما اخلفنا موعدك بملكنا، منګه خلاف نه دی کړی د وعدې ستانه په اختیار زمنګه. دا خبره ورته وکړه چې منګه په خپل اختیار کې نه و، دا څه چې زموږ نه شوي دي. او دا خبره له موسی علیه السلام ته وکړه چې موسی علیه السلام غوسه کې واپس راغی او تورات یې ځان سره راوړو. مخکې موږ سره تېر شوي دي که نه سورة اعراف کې، چې هغه تختۍ یې په تادۍ سره کېښودې او بیا یې 3 خطاب وکړو. 3 یو خطاب یې قوم ته وکړو، دویم خطاب یې هارون علیه السلام ته وکړو، دریم خطاب یې بیا سامري ته وکړو. هغوی دا وایي چې بس موږ دا مخالفت داسې نه دی کړی، زموږ پکې اختیار نه و. د هغې یو وجه وه، یو وجه دا وه ولكننا حملنا أوزارا من زینة القوم، مگر بار کړی شو په موږ باندې بوجونه د کالو د قوم نه. د فرعونیانو قبطیانو کالي موږ سره پاتې شوي وو، زیورات موږ سره وو. نو سامري ورته ووایي چې ګوره دا تاسو سره تاسو ځان سره ګرځوئ او دا خو د هغوی دی او دا ګناه ده او دا بوج ده. هغه ټولې د دوی نه راجمع کړو او د هغې نه یو سخی جوړ کړو، ورته یې ور واچوو، سخی ته یې جوړ کړو. فقذفناها، نو غزار کړل موږ هغه اکالي. فکذلک القى السامري، نو دغه شان غزار کړل سامري هم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار،
نو راویویستو دوی لره سخی یو بدن چې هغه لره آواز و سخی په شکل کې یو بوټ یې ولره وویستو د هغې نه به آواز دومره وتو دا د الله امتحان و په هغوی باندې فقالو نو ویوي هذا إلهكم وإله موسى دا معبود ستاسو دی او معبود د موسی علیه السلام دی فنسیه نو هغه هیر کړی دا سامري وی اصل معبود هغه دا دی ستاسو هم او د موسی علیه السلام هم دغه معبود هیر شوی دی چې دی تللی دی کوی تور ته وي الله پې ناشنا رد وکړو افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ایا نو دوی نه ګوري چې نه واپس کوي دوی ته داسې هیڅ جواب ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او اختیار نه لري دوی لره د ضرر او نه د فایدې خو بس هغوی دې ته پراته وي اواز ترې راوځي نن سبا د بعضو قبر پرستو ته وګورې که نه او دا خاورې مورې چې سټي او په دربارونو درګاونو کې پراته وي هلکه څه کوې دلته وایي چې د دې قبر نه خوشبو راځي د دې قبر نه خوشبو راځي او دې قبر نه اواز راځي او دې نه دا کوي او دا کوي دې نه متاثره شي او پرېږدي هغه طاقتور رب او هغه د عبادت حقدار رب ولقد قال لهم هارون من قبل او یقینا ویلو دوی ته هارون علیه السلام مخکې د دینا هغه ورته هم نصیحت کړی یا قوم انما فتنتم به ای قوم زما یقینا امتحان کې اچولی شوي تاسو په سبب د دې سقي وان ربکم الرحمن او یقینا رب ستاسو رحمان دی فاتبعوني واطيعوا امري نو تابعداري وکئ زما د عمل او منئ خبره زما قالوا يغوي لن نبرح عليه عاكفين هميشه به یو موږ په دې سخي باندې من جوران حتى يرجع إلينا موسى تر دې چې راواپس شي موږ ته موسی علیه السلام قال موسى عليه السلام يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا اے هارون سمنه کړې ته کله چې ولیدل دوی چې ګمراه شو الا تتبعني افعصيت امري ولې دې زما تابعداري نه کوله ایا نافرماني وکړه تا د حکم زما دغه خطاب دی چې اول خطاب قوم ته وشو اوس هارون علیه السلام ته وي موسی علیه السلام وي تا نصیحتونه نه دي کړي حالانکه الله وایي چې هغه نصیحتونه کړي تا ولې وایي نه منع کول دوی او ویني هغه د دې ویښتو نه دلیل دی په دې باندې چې موسی علیه السلام د الله په دین باندې ډېر سخت غیرت وکړو ډېر زیات غیرت او دا د مؤمن شان دی چې دی به د الله په دین باندې غیرت کوي دی به خفه کېږي د الله په دین باندې قال هارون عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي زوی د مور زما منی سګیره زما او نسر زما ما زما ګیره نیسه او ما زما سر نیسه دلته یو فایده هغه دا چې ما د ګیرې نه مه نیسه نو کله چې یو ګیره نیوی کېږي لاس کې که نه نو هغه ښه ګټه ګیره وي هغې کې دا نه چې دا یو څو ورځو حجامت دی یا دا موټی دی بعض وایي که نه موټي نه خبره ګیر وهل وایي جایز دي نه نه ګیره به پرېږدې ګیره وړه کول خریل ټول حرام دي ګناه کبیره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې وعیدونه بیان کړي او دی ویلي چې د یهودو نصارو مخالفت وکړي د مجوسو او ګیرې معاف کړي معاف کول دي یو پرېږده نو دا اوس تاسو سوچ وکړئ چې دا به څنګه ګیره وه چې موسی علیه السلام ته هغه ونیو وایي داسې مه کوه ما پرېږده إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل زیریدم چې ته به وې چې تا جداوالی پیدا کو په منځ د بني اسرائیلو کې ولم ترقب قولي او لحاظ دې نه دی کړی د خبرې زما دعوت مې کړی
خو دا یره مې په زړه کې وه د هغې دلاسه ډېر زور ما نه دی ورکړی. ودریم خطاب سامري ته دی وی موسی قال وی موسی علیه السلام فما خطبك یا سامري نو څه لوی کار ستا ای سامريه قال ويغ بصرت بما لم يبصروا به ما لدلي وغسجنوا لدلي ديغا فقبضت قبضة من أثر الرسول بس روامي غستو يوموتي دا نقش قدم دا جبريل عليه السلام فنبذتها نغزاركو ما دغموتي وكذلك سولت لي نفسي او دغشان خیسته کړی دی ما ته نفس زما دا کار ما کړی دی. کله چې جبریل علیه السلام راغی که نه فرعون تباه کېدو نو هغه چې په کوم اس باندې سورو د هغه قدم چې په کوم ځای باندې لګېدو هغه ځینې به شنه بوټي راوتو ځای به شین کېدو دوی دې کیسې چل دی نو هغه ځینې ځان سره یو موټی خاوره راوړه ای چې بس کې واچوله فنبذتها په هغې کې ور واچوه دی نه اوازونه راووتو. دا منافقو په اصل کې او د مخکې هم د سامري دغه د عبادتونو د بوتانو د بندګیانې کولې او دوی چې کوم د هغه دغه مقصد و چې دا بني اسرائیل ګمراه شي وی دغه کار ما کړی نفس راته ښایسته کړی. قال وی موسی علیه السلام فاذهب بس زه د دې قوم نه فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس یقینا ستا دپاره په ژوند کې دا ده چې ته به وایې ما له لاس مه راوړئ وإن لك موعدا لن تخلفه او یقینا تا لره مقرر وخت دی د هلاکت ستا چې هیڅ چیرې خلاف به نشي کېدی ستا د هغې نه. تا باندې به وی الله داسې بیماري راولي چې ته به دقه یې چې ما ته مه رانږدې کېږي. نو بیا دې تلو ځنګل کې اوسېدو د دې څاروو او ځناورو سره هلته الله مردار کړی و. بیا موسی علیه السلام ورته وی عذاب د دنیا د باندې هم د عذاب د آخرت به هم راځي مقرر وخت د هر څه دپاره. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا او ګوره خپل معبود ته هغه چې ګرځېدلی ته په هغې باندې منجور ګوره ورته لنحرقن خامخا وبسیزو منګه ثم لننسفنه في اليم نسفا بیا به والوزو په دریاب کې په الوزولو سره د هغوی د سترګو په مخ کې هغه سخی هغه وسېزلی شو ایرې شو دریاب ته یې وویشت. د دې دپاره موسی علیه السلام دا کار وکړي چې وګورئ مخامخ وینې دا ستاسو هغه معبود دی تاسو ته پراته وي نو خو ځان نشي بچ کولی تاسو به څه بچ کړي خو پته نشي چې دې مشرکانو عقل هغه خو څنګه چې الله ویلي که نه صم بکم عمي چې دوی سترګې هم کار نه کوي غوږونه هم کار نه کوي زړه هم کار نه کوي ژبې هم کار نه کوي د حق دپاره. بیا ورته ووایي د سامري جوړ شوی بوت او سخی هغوی ګزار کو اصل ربي ورته راوښو انما الهکم الله یقینا معبود ستاسو الله دی الذي لا اله الا هو هغه ذات دی چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه وسع كل شيء علما پراخه دی هر شي ته په علم کې كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق دغه شان بیانو منګه پتا باندې د خبرونو د هغې چې مخکې تیر شوي دي. دا خبرې پیغمبر ته څه معلومې وو خو الله ورته وایي موږ یې ته بیانوو. وقد آتیناک من لدنا ذکرا او یقینا در کړی موږ تا ته د خپل طرف نه یادش یا قرآن. الله وی د قرآن په شان لوی کتاب مې دله در کړی په کې دا واقعات مې ته بیان کړي یادداشت دی نصیحت دی د هغه چا دپاره چې څوک ترې فایده اخلي. چا چې مخ واړو د دې لوی کتاب نه من اعرض عن چا چې مخ واړو د دې نه
فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، نو یقینا غبا پورتکی پورز د قیامت بوج د گناہ، خالدین فی ہمیشہ بئی پاگی کی، وساء لهم يوم القيامة حملا، او بد دے دا دوی لره پورز د قیامت بار، بد بار دے، بد بوج دے د گناہونو د بوجونه او د قرآن او حدیث نه او د وحی نه د انکار د دې د بوج 50,000 کاله به دا دوی په اوږو باندې دغه شان پروت د قیامت په ورځ. الله وایي ثبت بوج دی. نو اوس د آخرت تذکره کوي. ویوم ينفخ فی الصور، په کومه ورځ چې پوکی به وکړی شي په شپېلۍ کې، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، او راجمه بکو مجرمانو لا په دغه ورځ شین سترګي. زرقا معنی یو دا ده زرقا دا سترګې به د ډېرې یری او د دهشت د لاسه د توروالي نه شینوالي ته مایله شوي. دغه شان یو معنی د زرقا خړوالی به په دوی باندې، ړونوالی یا تږي به د خپل منځ کې به بحث کوي. یتخافتون بینهم، پټې پټې خبرې به کوي په خپل منځ کې. ان لبثتم الا عشرا، چې تاسو وخت نه دی تېر کړی مګر لس ورځې. الله اکبر. یاره د دنیا دا ژوند خو ډېر لنډ نه و، لس ورځې. نحن اعلم بما یقولون، من خپویو په هغه څه چې دا خلک یې وایي. اذ یقول امثلهم طریقا، کله چې وایي به هوښیار د دوی نه په رایې کې. ان لبثتم الا یوما، چې نه ایثار شوي تاسو مګر یوه ورځ. هغه اولني خو لاخرې لس ورځې ورته وایي. د دنیا دا ژوند خو لس ورځې نه و. الله وایي کوم چې پکې هوښیار وایي چې لس نه و، یوه ورځ و. ده ته ولې یوه ورځ ښکاري، هغو ته ولې لس ورځې ښکاري؟ دا د دې عذاب فرق دی. په چا چې دا عذاب ډېر زیات دی او سخت دی پې، نو هغه ته دا ژوند بیا ډېر کم ښکاري دنیا. همدې ژوند دپاره دوی دغه اوس چې ورته لږ ښکاري په آخرت کې، هم د دغې دپاره هغه خپل آخرت تباه کړی. نو ځکه تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د دنیا دپاره خپل آخرت مه تباه کوئ. ویسألونک عن الجبال، او تپوس کوي دوی ستانه په باره د غرونو کې. د قیامت د ورځې تفصیل اوس بیانوي. مشرکانو تپوس کړی و که نه، وی الله به د غرونو سره څه کوي، دا خو ډېر لوی لوی غرونه دي. فقل نو ای پیغمبره ته ورته ووایه ینسفها ربي نسفا، وابلوزي دا رب زما په الوزولو سره. فیذرها قاعا صفصفا، نو پری بدی دا ځمکه یو میدان خویه. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نبینی تپاغی کی خکتوالی او ندیر کئی، یا نبینی تپاغی کی کوگوالی او ندیر کئی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، فدغه ورځ به دوی رواني اواز کوونکي پسې نه به یې کوږوالی هغې لره. ملایک به ورته اواز وکړي، دوی به په هغې پسې نیغ رواني. وخشعت الاصوات للرحمن، او چوپ پی اوازونه رحمان ذات ته. فلا تسمع الا همسا، نو نه به اورې ته مګر کشارې. داسې په یره کې به دا خلک چې څوک به خبرې به نشي کولی، ملایک به نشي کولی، پیغمبران به نشي کولی، نه به اورې ته به صرف بیا کشارې یا هغه همس هغه سا اخستو اواز. یومئذ لا تنفع الشفاعة، په دغه ورځ به فایده نه ورکوي سفارش الا من اذن له الرحمن، مګر د هغه چا چې اجازت ورکړي هغه ته رحمان. ورضي له قولا، او رضایي د هغه په وینا.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم پویږي الله په هغه څه چې مخکې د دوی نه دي او په هغه څه چې وروستو د دوی نه دي چې وروستو یې څه پاتې کړي مخکې یې څه لیکي ټول باندې الله علیم دی ولا يحيطون به علما او نشي راګیرولی دوی الله لره په علم کې وعنت الوجوه للحي القيوم او عجز به مخونه ژوندي ذات ته چې تدبیر کوونکی د ټول عالم دی ټول به الله ته عجزه ولاړي وقد خاب من حمل ظلما او یقینا ناامید دی هغه څوک چې پورته کو په ځان باندې ظلم ناامید دی د جنت نه رحمت نه حالات یې ولیدو جهنم یې ولیدو آخرت یې ولیدو ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن او چا چې عمل وکړو نیک او دی مؤمني فلا يخاف ظلما ولا هضما نو نه به یېرېږي د زیاتي نه او نه د کمي نه پوره بدله به الله ورکوي چې څوک مؤمن او نیک عمل یې اوس الله وایي چې د قیامت راتګ او د نیکۍ بدله میلاوېدل دا یقیني خبره ده او د دې د لاسه خو مې قرآن رالیږلی دی چې د خلکو ته په دې فصیح او بلیغ ژبه کې یره ورکړي د آخرت او د جهنم او زیر ورته د جنت ورکړي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا او در شان من در لیگلی تا دا قرآن عربی جبی والا یا او در شان من را لیگلی دا قرآن عربی جبی والا وصرفنا فيه من الوعيد او قسم بیان کړی دی من بدی کې د عذابونو لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا دې دپاره چې دوی کې تقوا پیدا شي یا پیدا کې دوی لره یادداشت ګوره د قرآن نه چې فایده اخلي د انسانان په دوه قسمه دي یو هغه دي لعلهم يتقون سمدس قرآن په او کې تبدیلي راولي قرآن واوري که نه بس توبه وباسي نیک اعمال شروع کړي دا خو کمال والا خلک دي دا خو هغه ژوندي مؤمنان دي ژوندي چې څنګه یې قرآن واورېدو بس اثر یې په دویم قسم خلک هغه دي چې دوی عبرت زر نه اخلي رو په دوی کې دا قرآن اثر کوي رو یو خبر رایدېږي ذهن هغې سره کولاویږي نو قرآن د دوی لپاره یادداشت دی فتعالى الله الملك الحق نوچت الله چې باچا حق دی ولا تعجل بالقرآن او تعدی مکوه په قرآن سره من قبل ان يقضى اليك وحيه مخکې د دینه چې پوره کړی شي تا ته وحی د هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر هیرسناک و په دې قرآن نو جبریل علیه السلام به وحی بیانوله هغه به ورسره خوله خوځوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صبر کوه چې اول هغه خپله خبره ختمه کړي وقل رب زدني علما او وای ربا زما زیاد کمال را علم یو بل شی الله پیغمبر ته نه دی خولی ته نه ووایي چې الله مالی زیاد که سوای د علم نه نو پیغمبر چې داسې دعا غواړي چې رب زدني علما یا الله زما علم زیاد کړي هم به سهل همیشه دا دعا دا ښکلې دعا ده زده کړي رب زدني علم بس عقیده آدم علیه السلام راوړي ولی راوړي چې آدم علیه السلام ګوره خبره یې راکړې وه ته به نه هېرې ولقد عهدنا الى آدم من قبل او یقینا حکم کړو موږ آدم علیه السلام ته مخکې د دینه فنسي ولم نجد له عزما نو پرېښودو حکم لره او نو موندلی موږ هغه لره صبر دلته مفسرین اوږدې او پلنې خبرې کوي او دا د غزي هغه د مقام د هغه تفصیل نه دی مختصر دا چې آدم علیه السلام د الله سره لوز وکړو بیا یې پخی راده وکړه عزم یې وکړو چې په هر حال باندې به پابند اوسېږي د هغه څه چې الله ورته ویلي شیطان پسې ولګېدو سوره اعراف کې تیر شوي دي
هغه دغه عزم یې چې کوم کړی اراده یې چې کړې هغه یې وله کمزوري کړه نو ځکه الله وایي موږ ونه موندو د هغه د عزم له مضبوطوالی کمزوري پکې راغله د هغه شیطان دغه وسوسو د لاسه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کله چې موږ ووایو ملایکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس ابا نو سجده وکړه هغوی سوا د ابلیس نه انکار یې وکړو فقلنا یا آدم نو ووایو موږ ای آدمه ان هذا عدو لك ولزوجك یقینا دی دشمن دی ستا او د بیبي ستا فلا یخرجنکما من الجنة فتشقا بس ودی نه باسی تاسو دواړو لره د جنت نه نو په تکلیف بشئ فتشقا ته به په تکلیف کې شي آدم دلیل دی په دې باندې چې په رزق پسې اصل کې ګرځېدل او په دې پسې منډې وال او د دنیوي کارونه بهر د اصل د سړي کار دی ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى یقینا تا لره دا ده چې نه به وږې کېږي په دې جنت کې او نه به بربنډېږي وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى او یقینا ته به نه تږی کېږي په دې کې او نه به دې ګرمي کېږي دلیل دی چې دا مدقې جنت دی کوم چې په آخرت کې الله مؤمنانو له ورکوي دا مکه جنت ته راجح کول دا دی والعلم عند الله فوسوس الیه الشیطان بس وسوسه واچول هغه ته شیطان قال یا آدم ورته ووایي ای آدمه هل ادلک علی شجرة الخلد ایا ونښیم تا ته ونه د همیشوالي وملک لا یبلا او باچایي چې نه به زړیږي فاکلا منها نو خوراکو کو دواړو د هغې ونې نه فبدت لهما سوآتهما نو ښکاره شو دواړو ته عورتونه د هغوی وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه او شروع شو دواړه چې لګولې په ځان پورې د پاڼو د جنت نه وعصا آدم ربه فغوا او خلاف کو آدم علیه السلام در رب خپلنا نو خویدو یعنی کومه خبره چې ورته الله کړې وه هغه د شیطان په دې وسوسو سره داسې وشوه چې آدم علیه السلام هغه ونې ته نږدې شو ویې خوړه الله وایي فغوا یو معنی دی چې وخویدو بله معنی پکې دا د بعض علما بیانوي چې ژوند یې خراب شو د جنت نه راکوز شو که جنت نه راکوز شو دنیا هغه مشقتونو سره ور مخامخ شو ثم اجتباه ربه بیا غوره کو هغه لره رب د هغه فتاب علیه نو مهرباني وکړه په هغه وهده او ښودنه یې ورته وکړه او علما وایي چې وګوره دا دلیل دی چې آدم علیه السلام ته نبوت میلاوېدو نه مخکې هغه دغه ونه خوړلې ده وروسته الله ما غوره کړو که نه نو بیا یې یو نبي جوړ کړو قال اهبطا منها جمیعا ووی الله کوشئ دواړه د دې نه جمیعا ټول بعضکم لبعض عدو بعض ستاسو به د بعضو دپاره دشمناني د دې وضاحت سوره بقره کې شوی فإما يأتينكم مني هدى بس که چرته راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت فمن اتبع هداي نو چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما فلا يضل ولا يشقى نو نه به ګمراه کېږي او نه به بدبخته کېږي هدایت الله طرف نه چې راځي هغه څه ده خو دغه وحي ده که نه الله وایي چې دنیا کې به تاسو ته وحي درځي پیغمبران به درځي چا یې ومنله هغه به نه ګمراه کېږي ومن اعرض عن ذکري او چا چې مخ واړو د ذکر زمانه دې کې قرآن دننه داخل دی دینداري پکې داخله ده د الله ذکر کول الله یادول د دې نه چې چا مخ واړو او دې ته غوږ کېدی ښه اکثر خلک دا شکایت کوي وایي زما ژوند کې ماته مشکلات ډېر دي او تنګ شوی یم او دی بېدینه دا الله ویلي دي
چې چا مخ واړو د دین نه فإن له معیشة ضنکا نو یقینا د لره ژوندی تنګ ونحشره یوم القیامة اعما او راپورته به کو د لره په ورځ د قیامت ړوند په آخرت کې به الله ړوند راپاسي قال وی به دی رب لم حشرتنی اعما ای ربه ولې راپورته کړم تا ړوند وقد كنت بصیرا او حال دا چې زه خو دنیا کې لیدونکی وما دنیا کې ښه برابر وم دلته ولې ړوند قال الله به ورته وایي كذلك أتتك آياتنا دغه شان راغلیو تا ته آیتونه زمونږه فنسیتها نو هیر کړل تا هغه وکذلک اليوم تنسا او دغه شان به نن ورځ ته هیرولی کېږي دنیا کې دین هیر کړو آخرت کې به د الله هیر کړو چې الله هیر کړو لاړ تباه شو وكذلك نجزي من أسرف او دغه شان بدله ورکوو موږ هغه چاته چې زیاتې کوي ولم یؤمن بآیات ربه او ایمان نه راوړي په آیتونو د خپل رب ولعذاب الآخرة أشد وأبقى او خامخا عذاب د آخرت ډېر سخت او همیشه دی افلم یهدي لهم ایا بس نه د ښکاره شوي دوی ته الله وایي چې دوی له پکار چې د مخکینو قومونو د هلاکتونو نه عبرت واخلي که نه نو وایي افلم یهدي لهم ایا بس نه د ښکاره شوي دوی ته کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه د قومونو نه يمشون في مساكنهم ګرځي دوی په کورونو د هغوی کې خینې راینې د هغوی غځایونه ان في ذلك لآیات لأولي النهى یقینا په دې کې خامخا نښې دي د پاره د عقل والو ولولا کلمة سبقت من ربک او که چېرته نوې خبره چې مخکې شوې ده د رب ستانه لكان لزامان خامخا بعذاب لازم وأجل مسمى وكنوي نيت مقررة كچرت نيت مقررة نوي كنا او فیصله چې کوم الله مخکې کړې ده هر شي لپاره الله خپل وخت مقرر کړی تقدیري لیکلی بیا به لازم د عذاب په دوی راتلی خو هلته الله نیټه ورکړې ده هر شي فاصبر على ما يقولون نو صبر کوه په هغه څه چې وایي دوی وسبح بحمد ربک او پاکي وایه سره د صفتونو د رب خپل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مخکې د ختو د نور نه او مخکې د پرېوتو د نور نه دا د سهار ماښام هغه اذکار پکې هم رالودن ومن آناء الليل او د وختونو د شپې نه فسبح نو پاکي بیانوه واطراف النهار او په طرفونو د ورځ کې الغرض دا شو چې هر وخت یادوه الله هر وخت یادوه پاتې پکې یو وخت نه شو نور راختو نه مخکې نور ډوبېدو نه مخکې د شپې په اوقاتو کې د ورځې په اطرافو کې الغرض الله دا ویل غواړي چې هر وخت ما یادوي ځکه حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته نصیحت کړی و که نه وایي چې هر وخت ستا ژبه لمدی د الله په ذکر باندې لعلک ترضا دې دپاره چې ته خوشحاله شي الله اکبر الله وی ذکر ډېر کوو نو ژوند به دې خوشحاله شي راضي به شي کم سړی چې د الله ذکر ډېر وایي که نه ژوند یې د خوشحالو نه ډکي ها اوس الله وی عبادت کوو د آیت کې ووایي که نه نو اوس وایي چې د عبادت نه چې سړی غافله کېږي په دنیا سره نو دنیا ته سترګې مه اړوئ د دنیا سپکاوی به بیانوي ولا تمدن عینیک او مه اوږدوه سترګې خپلې الى ما متعنا بي هغه څه ته چې فایدې ورکړي دي موږ په هغې سره ازواجن قسمه قسم من قسمه قسم
منهم د دوینا فائدې ورکړي دي موږ دوی ته کنه قسمه قسم فائدې او قسمه قسم خلکو ته د فائدې دوی ته ملو شوي زهرة الحیات الدنیا د پاره د ډول د ژوند دنیوي لنفتنهم فی د دې دپاره چې امتحان وکړو په دوی باندې په دې کې دا خو امتحان دی ټول ورزق ربک خیر وابقا او رزق د رب ستا ډېر غوره دی او همیشه دی وامر اهلک بالصلاه او حکم کوه خپل اهل ته په منځ سره واصطبر علیها او کلک شه په هغې باندې د فایدې ده کې وی خپلو خپلوانو ته خپلو تابعدارو ته خپلو کوروالو ته الله وی د منځه امر کوه واصطبر علیها په دې کلک شه دا صبر غواړي دا ګران کار دی خپل اهل ته د دین حکم کول او د هغوی خیال ساتل په دې کې دا ګران کار دی خو الله وی صبر کوه لا نسألک رزقا نه غواړو موږ ته نه خوراک نحن نرزقك من رزق درکو تا تا والعاقبة للتقوى او خانجام د تقوی د پاره دی د دې دا مطلب نه دی چې کار او کسب به نه کې دا د صوفیانو مذهب دی بس په الله توکل وکړو کښېنه نه کار او کسب به کې لاس پې بړقې خو د رزق ذمهوري الله اخیستې ده دې کې اصل کې اشاره الله یو خبرې ته کوي د عربو دا عادتو د هغوی سره غلامانو مریبو سره هغه به یې ولیږو چې زه مزدوري کوه دومره روپۍ به ماله راوړې او د هغې نه به خپله خرچه م والې الله وی ګوره دا د انسانانو حال دی خو زما غلامان هغه داسې نه دي زه د دوی نه د خپل ځان دپاره رزق غواړم او نه د دوی دپاره بلکې ما ورله الله وی ذمهوري اخیستی نحن نرزقک مشرکانو به قسمه قسم معجزې غوښتې لکه اوس دلته الله وی وقالوا لولا یأتینا بآیة من ربی او وی دوی ولې نه راوړي دی موږ ته نښه د طرف د رب د ده نه اولم تأتیهم بینة ما فی الصحف الأولى آیا نه دی راغلی دوی ته ښکاره بیان د هغه چې په صحیفو مخکینو کې و الله ورته ولې دوی ته ښکاره کتاب نه دی راغلی سو بینه دلته د دې نه مراد د قرآن کریم دی دوی ته ښکاره کتاب نه دی راغلی چې د هغې تذکره په مخکینو صحیفو کې شتي مخکینو اسماني کتابونو کې د دې قرآن تذکره ویشتي نو دا لویه نښه نه ده دا معجزه نه ده چې هغه کتاب دوی ته راغی چې د هغې تذکره په اسماني کتابونو کې شوې ده مخکې چې کوم امتونه تېر شوي دي هغوی ته پیغمبرانو زیری ورکړی هغې ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل او کچری منگا هلاک کړي وې دوی په عذاب سره مخکې د دې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د قرآن د راتلو نه مخکې الله وی که ما دوی تباه کړی وی که نه نو بیا به دوی ویلی چې یا الله پیغمبر به دې رالیږلی وی قرآن به دې نازل کړی وی خو الله وله حجتونه ختم کړو او که داسې الله کړی وی چې نه پیغمبر تلی وی او نه قرآن او دوی تباه کړی وی لقالو نو وی به دوی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ای ربا زمنگا ولی تا نرالیگو منگ تیو رسول فنتبع آیاتک نو منگ بتابداری کڑوی دایتونستا من قبل ان نذل ونخزا مخی دا دین چی منگ زلیل شو و شرمیدو قلت ورتوایا كل متربص فتربصوا هر یو انتظار کون کې دی نو تاسو م انتظار کوئ چې نه منئ به انتظار کوئ پته به مولئ فستعلمون من اصحاب الصراط السوي زر د چې تاسو ته به پته ولګي چې څوک دی خاوندان د لارې برابر ومن اهتدى او څوک دی هدایت والا سورة الانبیاء سورة الانبیاء دا مکی سورت تے پا دی کی یو سل
12 آیتونه او رکوګانې دي. غټه موضوع په دې صورت کې تذکیر الغافلین، کم بندگان چې په غفلت کې دي د هغو راویښول چې بندگانو غفلت پرېږدئ، کم ځای ته روان یئ، الله به در سره حساب کوي. ځکه په دې صورت کې د ډېرو عذابونو تذکره کړې ده چې ویرېږئ، د غفلت نه راپاسئ، او د پیغمبرانو واقعیت هم راوړي دې لپاره چې وګوره دې پیغمبرانو باندې قسمه قسم حالات راغلي دي خو غافله شوي نه دي، هر وخت الله یاد کړی. بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم، ډیر رانږدې شو خلکو ته حساب کتاب د دوی. انسانانو سره به حساب کېږي نه، خوراک څښاک مال ځواني هر شي باندې حساب دی. الله ډیر رانږدې شو کنه. وهم فی غفلة معرضون، او دوی په غفلت کې دي، مخ اړونکي دي، دنیا غافله کړي، په ګمراهۍ کې پراته دي، او که څوک ورته نصیحت هم کوي نو هغه هم نه مني، مخ ته اړوي. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث، نه راځي دوی ته څه نصیحت د طرف د رب د دوی نه نوی، الا استمعوا مگر اوري هغه، وهم یلعبون او دوی لوبې کوي، لاهیة قلوبهم غافله دي زړونه د دوی. هر کله چې نوی نصیحت راغلی الله طرف نه، یادداشت راغلی، نو دوی هغه په داسې حال کې اوري چې زړونه یې غافله وي، په لوبو کې دنیا کې مصروف وي، نو څه به فایده واخلي دوی. یو سړی چې ته ورته نصیحت کوي او د هغه زړه غافله وي یا مصروف وي په خپله دنیا کې او توجه یې تا ته نه وي، نو دی به نصیحت واخلي. مشرکانو حال اوس الله بیانوي چې دې مشرکانو پټې جرګې کړي د دې پیغمبر په باره کې، او په ده باندې 15 اعتراضات کړي دي. زه د ذکر کوم آیتونو کې روان دي. یو اعتراض یې دا کړی دی چې دی خو زموږ په شان انسان دی، دا څنګه پیغمبر دی. دویم یې روی دا جادو دی. دریم دا ګډوډ خوبونه دي، وایي حقیقت یې نشتی. څلورم دا قرآن د ځان نه جوړ کړی. پنځم د شاعر دی. دا خبرې مشرکانو کولې ولې دې لپاره چې د حق نه منکر وکړه. الله وایي په غفلت کې وأسروا النجوى، او پټې جرګې وکړي، الذين ظلموا هغه کسانو چې ظالمان دي. هل هذا إلا بشر مثلكم، نه دی دا مګر بنده دی ستاسو په شان. افتأتون السحر، آیا تاسو راځئ جادو ته، وأنتم تبصرون، او تاسو وینئ چې جادو دی. ګوره دې ځای کې دوه اعتراضات شو. یو دا چې ستاسو په سړی دی، بل وایي مړه وایي دا جادوګر دی. قال وی دغه پیغمبر ربي يعلم القول في السماء والأرض، رب زما پویږي په هره وینا په اسمان او ځمکه کې، وهو السمیع العلیم، هغه اورېدونکی پوهه دی. پیغمبر ده ووایي خلکو ته د تا چې څنګه د تاسو چې څنګه خبرې کوئ او څه وایي ما پسې او جرګې کوئ، د دې هر څه سره حساب کتاب کېږي چې الله خو په هر څه پوهه دی. بل قالوا اضغاث احلام، بلکې وی دوی دا ګډوډ خوبونه دي. بل افترا، بلکې د ځان نه جوړ کړي دي. بل هو شاعر، بلکې دا شاعر دی. فلیأتنا بآیه، نو را دې وړي موږ ته یوه نښه، کما ارسل الاولون، لکه چې لېږلی شوي دي مخکیني رسولان. څنګه چې پخوانو پیغمبرانو معجزات راوړي، دې هم راوړي که نه. الله وایي زه به معجزې راولېږم، خو بیا هم ګوره دوی ایمان نه راوړي. ولې پخوانو ته هم دغه شان معجزې راغلې، هغوی هم نه راوړي ایمانونه. ما آمنت قبلهم من قريه، ایمان نه دی راوړی مخکې د دوی نه یو کلي، اهلکناها چې هلاک کړی موږ هغې لره. افهم یؤمنون، آیا دوی به ایمان راوړي؟
وما ارسلنا قبلك الا رجالا او موږ ندی لېږلي مخکې مگر سړي نوحي إليهم چې وحي به کوله موږ هغوی ته فاسألوا أهل الذکر نو تپوسو کوئ د علماؤنا ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ د اهل کتابو د علماؤنا تپوسو کوئ په دې کې یو خو دوی په دې اعتراض ردو شو چې پیغمبر زموږ په شان سړی دی الله مخکیني پیغمبرانو ما سړي لېږلي بل دوی به دا خبره کوله دا پیغمبر خو خوراک څښاک کوي دی خو بازارونو کې ګرځي دی ودونه کوي دا څنګه پیغمبر دی که دا پیغمبر وي دا به صرف د نبوت کارونو کې مصروفه وي الله وی تېر شوي پیغمبرانو باره کې وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام او نو ګرځولي موږ هغوی داسې بدنونه چې نه به یې خوړو خوراک وما كانوا خالدين او نو هغوی همیشه په دنیا کې ثم صدقناهم الوعد بیا رښتینې کړه موږ د هغوی سره وعده فانجیناهم نو بچ کړل موږ هغه پیغمبران ومن نشاء او هغه څوک چې غوښتل موږ واهلکنا المسرفین او تباه کړل موږ زیاتې کوونکي لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم یقینا موږ را لېږلی دی تاسو ته داسې کتاب چې په هغې کې ستاسو د عبرت خبرې دي قرآن عظمت او شان بیانوي او په قریشو باندې الله غ احسان زیاتي وایي موږ تاسو له داسې کتاب درکړی دی چې په هغې کې د عبرت خبرې دي فیه ذکرکم د یاداش او د نصیحت خبرې دي ذکر په معنی د شرافت او د عزت سره هم راځي ګوره داسې کتاب ما در لېږلی الله وایي چې هغه ستاسو دپاره عزت دی که تاسو پرې عمل وکړو شرافت دی افلا تعقلون آیا نو عقل نه لرئ تېر شو قلو واقعات د هغه کلو واقعات چې په هغو باندې عذاب راغلی او په هغه وخت کې د ګناه اقرار هم کړی خو هغه له فایده نه ده ورکړې وکم قصمنا من قرية كانت ظالمه او ډېر تباه کړي دي موږ کلي چې و ظلم کوونکي وانشأنا بعدها قوما آخرین او را پیدا کړل موږ وروستو د هغې نه نور قومونه فلما احسوا بأسنا نو هر کله چې ولیدو هغوی عذاب زموږ اذا هم منها يركضون دغه وخت هغوی د هغې نه منډې وهلې لا ترکضو ویلی شو ورته منډې مه وایي ورجعوا الى ما اترفتم فيه او واپس شئ هغه څه ته چې تاسو له مستي درکړی شوې ده په هغې کې واپس لاړ شئ اوس عذاب نه منډې کړي که نه نو دا هغو ته به دا وویلی شو اوس لاړ شئ هغه دنیا ته که نه تاسو چې پکې مست وئ مال او بچو ته واپس شئ ومساكنكم او کورونو خپلو ته لعلکم تسألون دې دپاره چې تاسو نه تپوس وکړی شي قالو هغوی یا ویلنا هی هلاکت دی موږ لره انا کنا ظالمین یقینا موږ و ظالمان فما زالت تلک دعواهم نو همیشه و دغه آوازونه د هغوی حتی جعلناهم حصیدا خامدین تر دې چې وګرځول موږ هغه دلدل مړه پراته بلکل یې ختم کړو او د آخري وخته پورې هغوی دغې چغې والې موږ ظلمونه کړي دي موږ ظلمونه کړي نو دې وخت کې منئ مخکې خو هم نه منله اوس الله دا خبره کوي چې تاسو زما سره شرک کوئ او زما بندګي نه کوئ پیغمبران نه منئ یا مشرکانو نو ما د ځمکې اسمان د څه لپاره پیدا کړي د ځمکې اسمان ما سره دې لپاره خو نه پیدا کړي چې سلوبې مې کولې هسې پالتو خو مې نه پیدا کړي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين
او ننې پیدا کړې منګه اسمان او ځمکه او هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي په داسې حال کې چې موږ لوبې کوونکي یو لو اردنا ان نتخذ لهوا که موږ غوښتې چې ونیسو یو مشغله لاتخذناه من لدنا خامخا نیولی به وی موږ هغه د خپل طرف نه ان كنا فاعلین که وی موږ دا کار کوونکي الله وی که ما اسی پالتو کار کولی که نه او لوبې مې کولی نو بیا ما بله څه طریقې کړی وی نو دومره مخلوقاتو پیدا کولو ته څه ضرورت ټول د الله د بندګۍ دپاره پیدا دي الله اوس وی زما کار خدای دی بل نقذف بالحق على الباطل بلکې غزارو منګه حق په باطل باندې فیدمغه نو هلاک کی هغه باطل فاذا هو زاهق نو دغه وخاغت لونکی ختم شي باطل ولكم الويل مما تصفون او تاسو لره هلاکت ته د هغې نه چې تاسو یې بیانوئ د دغې د لاسه دا کومې خبرې چې تاسو کوئ اوس الله وایي چې په ځمکه او اسمان کې چې څومره مخلوقات دي دا ټول د الله سبحانه وتعالی تابع دي الله د دوی مالک دی الله د دوی نه بې حاجته دی اصل کې په دې کې په یو خبره باندې رد دی دا مخکې چې آیت تیر شو لو اردنا ان نتخذ لهوا لهوا نه مراد بعضو علماو دا کړی چې الله والعیاذ بالله مشرکان به بچی نیولی الله وایي ما بچی نه دی نیولی اوس وایي چې دا رب چې د هغه دومره لوی طاقت دی او دا مخلوق ټول د هغه تابع دی دې ته د بچي څه ضرورت دی وله من في السماوات والارض او د الله په اختیار کې دی هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي ومن عنده او هغه څوک چې د هغه سره دي ملایکو ته ګوره لوی مخلوق دی لا یستکبرون عن عبادتي لوی نه کوي د بندګۍ د دغه الله نه ولا یستحسرون او نه ستومانه کېږي یسبحون الليل والنهار تسبیح وی د شپې او د ورځې لا یفترون نه ستړي کېږي دغه لوی مخلوق هم همیشه د الله په بندګۍ کې لګي د هغه په ذکر کې لګي چې دومره زورور رب دی هغه ته څه ضرورت دی چې بچي نیسي ام اتخذوا آلهة من الارض ای نیولی دوی معبودان د ځمکې نه هم ینشرون چې هغوی دوی ژوندي کوي دوی چې د ځان نور معبودان نیولي دي الله وایي کیدی نه شي چې د الله سره د بل معبود شریک شي ولې لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا کچرته وی په ځمکه او اسمانونو کې معبودان سوا د الله نه لفسدتا خامخا خراب شوی به وی نظام د دې دواړو فسبحان الله رب العرش عما يصفون نو پاک دی الله چې مالک د عرش دی د هغه څه نه چې دوی بیانوي د هغه دپاره که نور الهه وی نور معبودان وی الله بیا د ځمکې اسمان د نظام نه چلېدو یو به یې زه شپه راولم بل به یې زه ورځ راولم بل به یې زه مړ کومه بل به یې زه ژوندی کومه داسې طاقتور ذات دی لا یسأل عما یفعل تپوس نشي کېدی د هغه نه د هغه کار چې هغه یې کوي وهم یسألون و دوی نه به تپوس کېږي ام اتخذوا من دونه آلهة ای نیولی دوی سوا د الله نه نور معبودان قلت ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ خپل دلیل دا طریقه الله موږ ته ښوولې ده چې دلیل غواړئ دا بعض موږ ته وایي تاسو په هره خبره کې دلیل او دلیل دا خو قرآني طریقه د دلیل غوښته هذا ذکر من معي وذکر من قبلی دا قرآن خبر دی د هغه چا چې زما ملګري دي او خبر دی د هغه چا چې زما نه مخکې دي
دا قرآن زما د تابعدارو د پاره عبرت دی، د مخکینو خلکو د پاره. نو وګورئ داسې نبي شتي چې هغه د الله سره برخداران جوړ کړي یا نازولي د الله لپاره ثابت کړي، بلکې دغه پیغمبرانو خپل رب ته آوازونه کړي دي. الله پیغمبران لېږلي دغې دپاره چې بندګي به یې کې یوازې د الله کوئ. دغه خبرو ته به اشاره کوي. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکې زیات د دوی نه پوهېږي په حق. فهم معرضون، نو دوی مخړئ. وما ارسلنا من قبلك من رسول، او نه دی لېږلی موږ مخکې ستا نه هېڅ رسول، الا نوحي الیه، مګر وحي به کوله موږ هغه ته، انه لا اله الا انا فاعبدون، د دې خبرې چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا زما نه، نو بندګي خاص کوي ما لره. ټولو پیغمبرانو توحید دعوت ورکړی، ځکه وی هذا ذکر من معي و ذکر من قبلي. ټولو پیغمبرانو د یو لار و توحید. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، او وی دوی نیولی دی رحمان ذات زوی، سبحانه پاک دی هغه. بل عباد مکرمون، بلکې دوی بندگان دی عزت ورکړی شوي. مشرکینو به وی ملائک د الله لونه دي، الله وی نه نه نه، الله پاک دی دینه، او ملائک خود الله ډیر عزتمن بندگان دي. لا يسبقونه بالقول، نه مخکې کېږي د هغه نه په وینا سره. وهم بامره يعملون، او دوی په حکم د الله عمل کوي. کمزورتیا د ملائکو بیاني چې هغه په خپله محتاج دی الله ته، نو څنګه د الله بچي شو. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، الله پوهیږي په هغه څه چې مخکې د دوی نه دي او هغه چې وروستو د دوی نه دي. مخکینی وروستني حالات الله ته ټول معلوم دي. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، او دوی سفارش نه کوي مګر هغه چا لره چې غوره کړی الله. ملائک به د قیامت پر ورځ سفارش د هغه چا دپاره کوي چې الله ترې راضي، الله غوره کړی، او الله نه راضي کېږي مګر د موحدینو نه. وهم من خشيته مشفقون، او دا ملائک د وجې د یری د الله نه ډېر یریدونکي دي. هغوی د الله نه یریږي، نو دا څنګه د الله بچي شو. ومن یقل منهم انی اله من دوني، او چا چې ووایي د دوی نه چې بېشکه زه معبود یم سوا د الله نه، فذلک نجزیه جهنم، نو دې کس ته به سزا ورکوو موږ د جهنم. دوی به څنګه وایي چې موږ معبودان یو؟ ملائکو که چا داسې وویم، الله وایي زه به له جهنم سزا ورکوم. كذلك نجزي الظالمين، دغه شان بدله ورکوو موږ ظالمانو ته. اوس الله سبحانه وتعالی د خپل وحدانیت او الوهیت دلایل بیانوي، شپږ دلایل به بیانوي چې په دې کې سوچ وکړئ. اولم ير الذين كفروا، اي نګوري کافران، ان السماوات والارض كانتا رتقا، چې بېشک اسمانونه او ځمکه وو بند، ففتقناهما، نو راکولاو کړل موږ دواړه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، او ګرځولی دی موږ د اوبو نه هر شی ژوندی. افلا یؤمنون، نو دوی ایمان نه راوړي. د دې مطلب دا دی چې اسمان او ځمکه مخکې بنو د یو طبق په شان، اصل ماده اوبه وه، نو د دې اوبو نه الله غبار او هوا راپورته کړه. د دې اوبو نه الله غبار او هوا راپورته کړه، نو د هغې نه اسمان جوړ کړو. لکه رابشي کنه سورت حامیم السجده کې وهي دخان، وهي دخان او اسمان لوګي و، دغه شان که دا اوبه الله کلکې کړې منجمدې کړې، د هغې نه ځمکه پیدا کړه. نو ځکه بیا ووي چې هر شی د اوبو نه الله ژوندی کړی، من الماء. په دنیا کې چې حیوانات دي که انسانان دي، ټول د منۍ د قطرې نه پیدا دي. یو معنی دا ده
او دا واضحه ده. اکثر مفسرین دلته دا معنی کوي او دنه پکې دا معنی هم پرته ده چې د اوبو په وجه ژوندي دي، چې اوبه څکي نو ژوند یې روان دي. افلا یؤمنون ای نو دوی ایمان نه راوړي. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم او ګرځولي دي موږ په ځمکه کې پاخه غرونه چې ونه خوځېږي په دوی باندې. وجعلنا فيها فجاجا او ګرځولي دي موږ په دې کې غټې غټې سبل اللارې لعلهم يهتدون دې دپاره چې دوی خپل مقصد ته ورسیږي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا او ګرځولی دی موږ اسمان یو چت ساتلی شوی. وهم عن آیاتها معرضون او دوی د نښو د هغې نه مخ اړوونکي دي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر او الله هغه ذات دی چې پیدا کړي د شپه او ورځ او نور او سپوږمۍ. كل في فلك يسبحون دا ټول په خپل ځای د ګرځېدو کې لامبو وهي. ټولو له الله یو طریقه جوړه کړې ده او روان دي. الله وی لامبو وهي هغه طریقه باندې شپه ده ورځ ده او نور او سپوږمۍ خپل ترتیب باندې روان دي. ها مشرکانو به دا وي د مکې مشرکانو وی دا پیغمبر به ډېر زر مړ شي دنیا نه به لاړ شي موږ به ترې خلاص شو. الله وی نو ولې که ته لاړې نو دوی به پاتې شي څه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد او نه دی ګرځولی موږ یو انسان لره مخکې ستا نه همیشوالی. افإن مت فهم الخالدون آیا نو که ته مړ شي نو دوی به همیشه یي ولې دوی به پاتې کېږي دوی به نه مري. كل نفس ذائقة الموت هر ساواله سکون کې د مرګ دی. ونبلوكم بالشر والخير فتنه او امتحان کوو موږ په تاسو په تکلیف او خیر سره. وإلینا ترجعون او خاص موږ ته به تاسو راګرځولی کېږئ. فتنه ازمیښت امتحان دی. دنیا کې چې داسې حالات په موږ راځي که نه غم خوشحالي مالداري غریبي بیماری روغ صحت دا ټول امتحانونه وي. والله بیا ما ته راواپس کېږي نو بیا به سره حساب کتاب کېږي بدله به درته میلاویږي صبر دې کړی دی نه دی دې کړی د الله دې منلي ده نه دی دې منلي. الله اوس د مشرکانو ضد او عناد بیانوي. د مشرکانو چې به کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو دعوت به یې کوو نو په هغه پورې به ټوغې کولې او د په دې نه راضي کېدو چې الله دې معبود شي او د هغه دې یوازې بندګي وشي. ځکه الله اوس په دې آیت کې ووایي چې دوی د رحمان نه انکار کوي. ها هر چې خپل معبودان دي د هغوی به یې سخت صفتونه کول. کوم چې باطل معبودان دي چې هېڅ نشي کولی د هغوی به یې صفتونه کول. وإذا رآك الذين كفروا او کله چې وویني تا کسان چې کافران دي إن يتخذونك إلا هزوا نه نیسي دوی تا لره مګر ټوغې. أهذا الذي يذكر آلهتكم وی آیا دا هغه سړی دی چې یادوي په بدۍ سره معبودان ستاسو. دا دی وایي چې زموږ معبودان کمزوري دي او ستاسو بوتانو ته دا وایي او دا وایي دا دی. هو بیا خندل نصیحت دی د هر داعي دپاره چې ګوره پیغمبر پورې هم ټوغې شوي دي نو که تا پورې څوک ټوغې وکړي ته صبر کوه. وهم بذكر الرحمن هم كافرون او دوی د یادولو د رحمان نه دوی انکار کوي. یادول د رحمان نه مراد د توحید دی. خپل باطل معبودان یادوي د هغوی دفاع کوي د هغوی د لاسه پیغمبر پورې خاندي او کوم چې اصل معبود دی اصل اله دی رحمان ذات نو د هغه نه انکار کوي. مشرکانو به وخت به وخت ووي دا عذاب راوله که نه عذاب راوله کوم چې ته الله وی خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی د انسان د تادینا. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون زر د چې وبښیم تاسو ته نښې خپلې
نو پتا دی سره مغواړ ایمانا ويقولون متى هذا الوعد او وی دوی کله به دا وعده د عذاب ان کنتم صادقین کین تاسو رشتینی لو يعلم الذين كفروا کچرت معلوم و کافرانو ته حال د خپل ځانونو حين لا يكفون عن وجوههم النار فاغه وخت چې نه بشي اړولې د مخونو خپلونه ور ولا عن ظهورهم او نه د شاګانو خپلونه ولا هم ينصرون او نه به دوی سره مرسته کېدی شي الله دوی به کفر نه کړي دوی چې وایي عذاب کم ذکر الله وی که هغه ورځ هغه حال ورته معلومه چې څنګه سخته به په دوی باندې نو دوی به انکار د توحید نه کړي دوی به کفر نه کړي بل تأتیهم بغته بلکې راځي به ور دوی ته ناڅاپه فتبهتهم نو حیران به کی فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون نو طاقت به نه لري د واپس کولو د هغې او نه به دوی ته مهلت ورکړی کېږي الله وایي د قیامت ورځ به په دوی ناڅاپه راځي اشاره پکې عذابونو ته هم ده عذابونه به هم ناڅاپه په دوی راځي بیا به نه د عذاب لرې کولی شي نه به دوی سره طاقت وي نه به مهلت ورکړی کېږي ولقد استهزئ برسل من قبلک او یقینا ټوغې کړی شوي دي په ډېرو پیغمبرانو پورې مخکې ستا نه فحاق بالذین سخروا منهم نو راګیر کړل هغه کسان چې ټوغې به یې کولې د هغوی نه ما كانوا به یستهزئون هغه عذاب چې دوی به په هغې پورې ټوغې کولې هم هغه عذاب راګیر کړو بیا اوس الله دا خبره کوي چې دوی ته دا ووایه تاسو خو پیغمبر پورې خاندئ د عذابونو مستحق یې حقدار یې خو که دا عذاب د باندې راشي نو څوک به م بچ کړي قل من یکلوکم باللیل والنهار من الرحمن ووایه څوک ساتي تاسو د شپې او د ورځې د رحمان د عذاب نه بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکې دوی د یادولو د رب خپل نه مخ ګرځونکي دي الله وایي زړونه ډېر سخت شوي دي اثر پرې نه کوي دا نصیحتونه ام لهم آلیة تمنعهم من دوننا آیا دوی لره معبودان شتي چې وساتي دوی لره سیوان زموږ نه د دوی د معبودان به دوی د عذاب نه بچ کړي الله ناشنا خبره کړې ده لا يستطيعون نصر انفسهم طاقت نه لري هغوی د مرستې د خپلو ځانونو ولا هم منا يصحبون او نه د هغوی سره زموږ د طرف نه ملګرتیا کېدی شي هغه بوتان خو د خپل ځان مدد نشي کولی نو د دوی به څه مرسته وکړي اوس الله وجه بیانوي چې دوی سره په دې باطلو معبودانو باندې او په دې طریقه هیڅ دلیل نشته اصل وجه دا ده الله وایي ما دوی له ډېر نعمتونه ورکړي وو که نه هغه نعمتونو دوی مست کړي دي مست کړي بل متعنا هؤلاء وآباءهم بلکې فایدې د دنیا ورکړي دي موږ دوی او مشرانو د دوی ته حتى طال عليهم العمر تر دې چې اوږد شو په دوی باندې عمر وخت به ډېر تېر شو نو الله یې هېر کړو عبرت نه اخلي د دې نه چې د دوی نه مخکې څومره خلک الله په عذابونو کې راګیر کړي دي افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها آیا نو نه ګوري دوی چې بېشکه موږ راتګ کوو ځمکې ته کمه واغې لره د طرفونو د هغې نه افهم الغالبون آیا بس دوی به زورور شي د ځمکه کمول د اطرافونه د دې وضاحت ما سورة الرعد په آخره کې کړه و هغې ته رجوع وکړئ قل ووایه ورته انما انذرکم بالوحی یقینا یره در کوم تاسو ته په وحي سره دا ګپ نه دی ګورې وحي دا ټوغې نه دي
ها خو دومره دی چې کاڼه بیا د دې خبرې نه فایده نه اخلي سړی کوڼ دی نو کوڼ به څه واوري اگر که وحي ده ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون او ناوري کوڼ بلنې لره کله چې دوی لره یره ورکړی کیږي ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك او که ورسي دوی ته ټوکړه د عذاب د رب ستا لیقولن خامخا وی به دوی یا ویلنا انا کنا ظالمین های هلاکت دی موږ لره یقینا موږ ظالمانو بیا به دوی دا وی اوس الله دا خبره کوي چې دنیا کې خو د الله اختیار دی عذاب ورکوي نه ورکوي لیټ کوي وخت ورکوي هر چې آخرت ته نو په ورځ به خو بیا دوی سره پوره پوره حساب کیږي عملونه به تللی کیږي ظلم به د چا سره نه کیږي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة او کی بدو تلی انصاف والا په ورځ د قیامت فلا تظلم نفس شيئا نو ظلم به نه کیږي په هیڅ نفس باندې ظلم وإن كان مثقال حبة او اگر کئی دا عمل پانداز د دانی من خردل د شرشم اتینا بیا نورا بوڑو منگا غیلرا د وزن د پارا هر دا عمل لوی دی کوڑو کی زری برابر دی د شرشم و د دانی امر دی اللہ دا بمزنی تلی لرا وڑما وکفا بنا حاسبین او پوره یو منگه حساب کونکی اوس د انبیاو واقعیت بیانیږي مقصد به په هغې کې دی چې وګوره دې پیغمبرانو ته قسمه قسم حالات په دې پیغمبرانو راغلي دي خو د الله نه دي غافله شي الله یې هر وخت یاد کړی ما تاسو ته وایي که نه چې دې صورت یو لویه اهمه موضوع هغه دا ده چې کوم خلک په غفلت کې دي چې دوی د دې غفلت نه راپاسي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان او یقینا ورکړو منګه موسی او هارون علیهم السلام ته کتاب فرقونکې د حق او د باطل ترمنځ وضیاء وذکرا للمتقین او رڼا او یاداش د پاره د متقیانو فرقان ورکړو الله موسی علیہ السلام ته هارون فرقان د مراد تورات ته او ترجمه داری چې فرق کون کې یعنی حق او باطل په منځ کې به فرق کو دیسی کتاب الله ورکو چې هغه رڼا وه په تیارو کې به رڼا کوله او په کې د بني اسرائیلو دپاره د متقیانو دپاره نصیحتونه پراته وو نصیحت نه فایده څوک اخلي او متقیان څوک دي الذین یخشون ربهم بالغیب هغه کسان دي چې یریږي د رب خپل نه په نه لیدلو کې وهم من الساعة مشفقون او هغوی د قیامت نه سخت یره کوونکي دي وهذا ذکر مبارک انزلناه او دا نصیحت یا یادداشت دی برکتونو واله د خیر نه ډک دی نازل کړی دی موږ دا الله اشاره کوي دې قرآن کې هم ګورئ هغه صفات شتي کم چې الله ذکر کړو چې تورات کې رڼا وه یادداشت و نصیحت و فرق به راوستو باطل او حق په منځ کې دغه شدي کتاب کې هم دي افانتم له منکرون ایا نو تاسو د دین انکار کوئ منکرینو ته الله ظالمانو نو د داسې برکتي کتاب نه و د خیر نه ډک کتاب نه تاسو انکار وکړو ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل او یقینا ورکړو موږ ابراهیم علیه السلام ته هدایت د هغه مخکې د دینه مخکې د تورات ته نازلېدو نه الله وایي ما ابراهیم علیه السلام ته نیغه لار ښولې وه پوهه د دین مې وله ورکړې وه وکنا به عالمین او موږ په هغه باندې پوهه اذ قال لأبيه وقومه کله چې ووایي هغه خپل پلار او قوم خپل ته ما هذه التماثیل
سددا بوتان التي أنتم لها عاكفون هغه چې تاسو د دې من جوړان یې یعنی په دې څه دلیل دی په دې بوتانو هغوی سره ناشنا دلیل واورئ د هر باطل پرست سره قالوا يغوي وجدنا آباءنا لها عابدين مندلی دی منگا پلاران خپل د دې عبادت کوونکي قال ابراهيم عليه السلام لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين یقینا یی تاسو پلاران ستاسو په ښکاره ګمراهۍ کې دی باوسته دا خبره ګرانه ده چې زه به اوس څنګه وایم چې زمونږ مشران نه پوهېدو نه چې نه پوهېدو په غلطو ووایه څه په ابراهیم علیه السلام وایي تاسو په ښکاره ګمراهۍ کې قالوا وقوم أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أي راوړی تا موږ ته حق یا ای ته د لوبو کوونکو نه ابراهیم وایي په رښتیا ته لګې که چې ټوغې کې که په رښتیا لګې چې بیا دله علاج وکړو که ټوغې کې نو دا خبرې ستا مناسب نه دي هغوی ټوغې نه دي وي قالوا یا بل ربكم رب السماوات والأرض بلکې رب ستاسو رب د اسمانونو او د ځمکې دی الذي فطرهن هغه ذات دی چې پیدا کړي دي دا وانا على ذلكم من الشاهدين او زه په دې باندې تاسو ته د خبر درکوونکو نه یم وتالله لاكيدن اصنامكم او قسم په الله خامخا چل به جوړ کم ستاسو د بوتانو دپاره بعد ان تولوا مدبرین وروستو د دې نه چې واوړئ تاسو شا کوونکي پته به مو ولګي زه ستاسو د بوتانو سره څه کوم مفسرین دلته دا خبره لیکي چې کله د اختر ورځ و نو قوم راغی په ابراهیم علیه السلام پسې وایي راځه موږ سره به میلې ته لاړ شي خوشحالیانو کې به هم شریک شي زمونږ دا دین به دې هم خوښ شي او بل هلته لوی لوی مولیان راځي او به تا پوه کړي ځکه چې دا ته چې کومې خبرې کوې نو د هغوی غریبانو سره څه دلیل و را به شوي ته به دا زموږ دین وینې هغه وزرو کوي زه بیمار یم او په زړه کې دا وي د بوتانو سره دله ګورم فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم نو یې ګرځول هغه بوتان ټوکړې ټوکړې بغیر د مشر د هغوی نه لعلهم الیه یرجعون دې دپاره چې دوی هغه ته راوګرځي دا ټول کار هغه د یو حکمت دپاره وکړو هغوی چې رالو قالو هغوی من فعل هذا بآلهتنا چا کړی دی دا کار زموږ د معبودانو سره انه لمن الظالمین یقینا دی د ظالمانو د دی قالو هغوی سمعنا فتا منګ اورېدلی دي د یو ځوانو د کریم د ځوانانو نن سبا ځوانیانې په دنیا کې خاورې شوې دنیا دپاره خاورې شو هغوی یو ځوان دی دلته موږ اورېدلي یذکرهم چې دوی به یادول په بدۍ سره دغه ځوان د دې بوتانو ډېره بدي بیانوله وایي چې دوی څه نشي کولی او دا کمزوري دي یقال له ابراهیم ویلی کېږي هغه ته ابراهیم قالو هغوی فأتوا به على أعین الناس نو راولئ دغه کس مخامخ سترګو د خلکو مخامخ سترګو د خلکو ته راولئ د خلکو دپاره چې دا خلک یې ټول ویني لعلهم یشهدون دې دپاره چې دوی یې وګوري ټول به دا ویني اوس دې څه جواب راکړي ولې دې دا کار کړی راوستو قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ایا تا کړی دا کار زموږ د معبودانو سره ابراهیمه قالوا هغه بل فعله كبيرهم هذا بلکې کړی دا کار مشر د دوی چې دا دی فاسألوهم إن كانوا ينطقون نو تپوسو کې د دوی نه که دوی خبرې کولی شي التبري
د هغه مشر بوت سره خوا کې ایښود وي دنه تپوس وکړي الله اکبر څه ناشنا یعنې دعوت دی چې سوچ پکې سړی وکړي ځکه تپوس دې وکړي که خبرې کولی شي فرجعوا الى انفسهم نو وګرځېدل دوی خپلو ځانونو ته په سوچ کولو سره فقالوا وی انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یې الله وی دوی دا کله چې ابراهیم علیه السلام نه دا حقیقت واورېدو نو خپل منځ کې دا ویلو تاسو ظالمان یې دې څه مطلب تاسو ظالمان یې یعنې تاسو ظالمان یې چې بوتان هم داسې پرېښودو د دې خو چوکیداري په کار وه دا د دوی عقل دی د دې وی چوکیداري په کار و بوتان هم داسې پرېښودو یا معنی ده چې تاسو ظالمان یې چې داسې بوتانو ته چغې والې چې هغه دغه دی اوس خپله دفاع هم نشوه کولی نه موږ له جواب راکولی شي ثم نكسوا على رؤوسهم بیا ښکته شو په سرونو باندې لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وی یقینا ته پوهېږي چې دوی خبرې نشي کولی په ضد کې رالو او وي تا ته هم پته دی چې دوی خبرې نشي کولی موږ ته هم پته ده نه یې منو ستا دا خبرې بیا هم نه منو نو څه وې خبره د ابراهیم علیه السلام ثابته شو هغوی ومنله چې دوی خبرې نشي کولی قالوا یا افتعبدون من دون الله ای نو تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم دا هغه چا چې فایده درکولی چې فایده نشي درکولی د څه شي او نه ضرر درکولی شي افل لکم ولما تعبدون من دون الله بد ګڼم تاسو یا تاسو نه بیزاره یم بیزاره یم تاسو نه ولما تعبدون من دون الله او دا هغه چا نه چې بندګي کوئ تاسو سوا د الله نه افلا تعقلون ای نو عقل نه لرئ دا اوس نور څه پاتې نه شو قالوا یا هغوی حرقوه وانصروا آلهتکم وسیزئ دا ابراهیم او مرسته وکئ د خپلو معبودانو ان کنتم فاعلین که تاسو دا کار کوونکي دا اوس دوی عقل دی وی خپل بوتان بچ کړي نو چې تاسو یې بچ کوئ نو بیا هغوی ته څه نه رامدد شوی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما وی منګه وره شیخ او سلامتیا والا علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وارادوا به کیدا او دوی اراده وکړه په هغه باندې د مکر فجعلناهم الاخسرین نو ګرځول موږ دوی لره تاوانیان دوی خو چل جوړ کړی چې ابراهیم علیه السلام ته به نقصان ورسي الله وی دوی په خپله به تاوان کې پرېوتو ونجیناه ولوطا او بچ کو موږ ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام الى الارض التي باركنا فيها للعالمین هغه ځمکې ته چې برکت اچولی و موږ په هغې کې د پاره د خلکو رورو د دشمنی ډیرې ده رورو د دشمنی ډیرې ده او خصوصا دغه ور ته چې واچو ابراهیم علیه السلام پکې تقریبا 40 یا 50 ورځې تېرې کړې الله هلته مو وساتو چې راووتو ابراهیم علیه السلام دعوت له ښه زور ورکړو موحدین دعات او چې بادر داعي او الله والا عالمي هغه خپل دعوت همیشه جاري ساتي نو دشمنی زیاتېده الله هغه ته حکم وکړو چې ته د عراق نه لاړ شي د عراق پرېږده او شام ته ځه د ځان سره خپل وراره روان کو لوط علیه السلام او د ځان سره خپله بیبي ساره هم روانه کړه چې د اصل کې د تره لور وه او شام ته لاړو الله وی دا هغه ځمکه ده چې ډېر برکات پکې ما اچولي وي د خلکو دپاره زرخیزه وه میوهداره وه باغونه پکې وو نهرونه پکې وو ډېر پیغمبران هلته پیدا شوي دي وجعلنا ووهبنا له اسحاق او وربخو منګ هغه ته اسحاق علیه السلام ويعقوب نافله او یعقوب علیه السلام زیاتي
د زوی زیری ول ورکو او زیاتی ورسره د نوسي زیری هم ورکو. وکلا جعلنا صالحین او ټول ګرځولي وو موږ پوره نیکان. وجعلناهم ائمه او ګرځولي وو موږ دوی امامان د دین. یهدون بامرنا بیان کو د دین زمنګا. واوحینا الیهم او موږ وحی کړی و دوی ته فعل الخیرات د کولو د نیکو کارونو. و اقام الصلاه او د پابندي کولو د مانځه. و ایتاء الزکاه او د ورکولو د زکات. وکانو لنا عابدین او هغوی موږ لره عبادت کوونکي. ولوطا آتیناه حکما وعلما او یاد که لوط علیه السلام ورکړی و موږ هغه ته پیغمبري او پوهه د دین. ونجیناه من القريه او بچ کړی و موږ هغه د هغه کلي نه التي كانت تعمل الخبائث هغه کلی چې کول به پلیت کارونه. انهم كانوا قوم سوء فاسقین یقینا هو یو قوم ناکار نافرمانا. وادخلناه في رحمتنا او داخل کو منګ لوط علیہ السلام په خپل رحمت کې. انه من الصالحین یقینا هو غد نیکاننا. ونوحا اذ نادى من قبل او یاد که نوح علیہ السلام کله جاغ آواز کو مخکې د دینه. فاستجبنا له نو قبول کړه موږ دعا داغه. فنجیناه واهله بس بچ کو موږ هغه او کورنۍ داغه. من الکرب العظیم داغه غم نه چې لوی و یا د غم لوی نه د لوی غم نه الله بچ کو. او دا ایتونه واضح دي د پیغمبرانو دی واقعاتو ته پکې الله اشاره کړې ده چې وګوره هر حال کې هغوی دعاګانې غوښتلي د خپل رب نه او نه دي غافله شوي د الله نه. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا او بدله واغسته موږ د لره د هغه قوم نه چې دروغجنې ګڼل آیتونه زموږ. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين یقینا دوی قوم ناکاره نو غرق کړل موږ دوی ټول. وداود وسليمان او یاد که داود او سلیمان علیهم السلام الله اقدام د نیکانو خلکو نو پیغمبرانو نو. اذ يحكمان في الحرث چې دوانو فیصله کوله په باره د فصل کې. اذ نفشت فيه غنم القوم کله چې د شپې سریدلې وي پای کې ګډې بیزي د یو قوم. وکنا لحکمهم شاهدین او موږ د هغوی په فیصله باندې خبر لرونکي. ففهمناها سلیمان پس پوهه ورکړه موږ د هغې فیصلې سلیمان علیه السلام ته. مختصر دا وه د دوانو د فیصلې ده قیصه داسې ده. داود علیه السلام په قوم کې یو کس و چې هغه د شپې په وخت کې ګډې بیزې د انګورو باغ ته ننوتې وې او ټول فصل یې خوړلی. مقدمه داود علیه السلام لراله ایو وی د زما فصل او بل زما ګډي بیزي وي د ګډي بیزي ټول راغلي فصل ټول خراب کړي. هغه د فیصله وکړه داود علیه السلام وی فصل والا به د ګډي بیزي واخلي ځکه چې تاوان د دې فصل والا هغه د دې ګډو بیزو د قیمت برابر و. بس د ګډي بیزي د لور خبره ختمه شو. بدوانه بهر ته راووتو نو سلیمان علیه السلام ورسره میلاو شو. څه خبره هغو ته خپله خبره وکړه نو هغوی چې فیصله خو زما پلار صحیح کړې ده او پلار ته یې هم وایي ستا دا فیصله ښه ده خو د دې نه زیاته مفیده فیصله دوی لپاره کوو. هغه دا ده چې دا ګډې بیزې به فصل والا ځان سره ساتي او د دې نه به فایده اخلي د دې د پیو نه د دې د وړۍ نه او بیا چې کله د دې دا فصل خپل
هغه حالاتو ته زوړ حالت ته واپس راشي بیا د ګړي بیزې واپس ورکړي. الله وایي نو په دې باندې بیا ښه پوهېدو سلیمان علیه السلام. خو دا ووایي الله چې داود علیه السلام هم پیغمبر و د هغه د فیصله هم برابر وښودله د هغه نه ډېره مفیده وه. الله وایي وکلا آتینا حکما وعلما او هر یو لره ورکړې وه موږ د پیغمبر یو پوهه د دین. زموږ په شریعت کې بیا د شپې او د ورځې فرق شتي. که د ورځې څاروي وسرېدل نو د ګډو په مالک باندې څه نشتي، که د شپې وسرېدل ورلو نو بیا به د ګډو مالک به تاوان ورکوي. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير او تابع کړي و موږ د داود سره غرونه تسبیح به ویل او مارغانم وكنا فاعلين ومن دي کار کوونکي وو. وعلمناه صنعة لبوس لكم او خولی و منګ هغه ته جوړول د زغرو لتحصنكم من بأسكم چې حفاظت کوي ستاسو د جنګ ستاسو نه. الله سبحانه وتعالی داود علیه السلام ته د جنګي سامان د زغرو جوړولو طریقه هم ښوولې وه. غټه خبره دا و چې کله به یې د لاس ته اوسپنه راله که نه الله به هغه اوسپنه نرمه کړه نو هغه به د اوسپنې بیا قسمه قسم شیونه جوړول. فهل انتم شاکرون بس آیا تاسو شکر کوونکي. ولسلیمان الریح او تابع کړي و موږ سلیمان علیه السلام لره هوا تیزه عاصفه روانه به وه یا الریح هوا عاصفه تیزه تجري بأمر روانه به وه په حکم د هغه سره الى الارض التي باركنا فيها هغه ځمکې ته چې برکت اچولی و موږ په هغې کې د شام ځمکې ته به روانه د سیلې به هغه وړو راوړو سلیمان علیه السلام به یې وړو راوړو نو بیا چې به هغه څه کار وشي بیا به لاړ د شام ځمکې ته. وكنا بكل شيء عالمين او موږ په هر شي باندې علم لرونکي. ومن الشياطين من يغوصون له او تابع کړي و موږ د شیطانانو نه هغه څوک چې غوپې به یې والي د هغه دپاره ويعملون عملا دون ذلك او کارونه به یې کول کارونه د دې نه سوا. پیریانو هم الله تابع کړو هغوی به د غوپې والي په دریاب کې به یې غوپې والي او د دې دپاره به د قیمتي کاڼي راویستو نور هم ډېر کارونه به یې کول. وكنا لهم حافظين ومن دوی لره حفاظت کوونکي. وأيوب إذ نادى ربه او یاد کا ایوب علیه السلام کله چې آواز وکړو خپل رب ته انی مسنی الضر چې بېشکه ما ته رسېدلی دی مرض وانت ارحم الراحمین او ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه. ایوب علیه السلام ډېر اوچت پیغمبر و د بني اسرائیلو یو پیغمبر و. ده ابراهیم علیه السلام نه وروستو 18 کاله په ده باندې بیماري راغلې وه سخته بیماري پرې راغلې وه. نو بیا الله ته اواز وکړو وی الله بیماري راته رارسېدلې ته ډېر رحم کوونکی ګوره دومره حیاناک بیا هم دا ونه چې الله ښه مې که خو وی الله بیماري رارسېدلې ده. فاستجبنا له نو قبوله کړه موږ دعا د هغه فکشفنا ما به من ضر نو لرې کو موږ هغه چې په ده باندې و د مرض نه. وآتیناه اهلا او ورکو منګه دته بال بجده ده ومثلهم معهم او پشان د هغوی ورسره نور. الله په داسې امتحان نه راوستی په ایوب علیه السلام چې صرف بیماري وه بیماري او الله ته بچي او مال او ټول یې ته اخیستي او سبحان الله الله وله هغه بچي بیا ورکړو هغه مال یې وله ورکړو د هغې سره یې وله نور ورکړو روغ بدن امتحان کې کامیاب شو. الله وی رحمتا من عندنا د وجې د رحمت زمونږ د طرفنا وذکرى للعابدین او د پاره د نصیحت د عبادت کوونکو. واسماعیل و ادریس و ذا الکفل او یاد که اسماعیل او ادریس او ذا الکفل علیهم السلام. دا ذو الکفل دا پیغمبر تیر شوی دی
بعض علماء د خپل نوم حزقیل علیه السلام، الله اعلم. كل من الصابرين، ټول د صابرانونا. صبر به لازم کې، ګوره څو اوچت پیغمبران دي، په ټولو کې صبر. وادخلناهم في رحمتنا، او داخل کړي و موږ دوی په خپل رحمت کې. انهم من الصالحين، یقینا دوی د نیکانونا. وذنون اذ ذهب مغاضبا، او یاد که مهی والا یونس علیہ السلام کله چې لاړو په داسې حال کې چې غوسه و خپل قوم ته. مهی والا یونس علیہ السلام د یونس ابن متا، الله دې لېږلی و یو علاقې ته، نینوه کلي ته یې لېږلی و. دعوت یې ورکو، هغوی دعوت قبول نه کو، هغوی له د عذاب دمکي ورکړه او د هغوی نه غوسه لاړ. بس وایي زه لاړم، خفه شو. فظن ان لن نقدر علیه، نو ګمان یې وکړو چې هېڅکله به تنګسیاره نه ولو موږ په ده باندې. د سره دا سوچ نه و کړی چې په ما باندې به هم داسې تنګسیار راشي. بس لاړ کوی ته ولید، عفوا لاړ د مهي خېټې ته ولید. او هغه واقعیت اوس ته معلومه ده چې دې کښتۍ ته وختو او بیا د مهي خېټې ته لاړ. فنادى في الظلمات، نو آواز یې وکړو په تیارو کې، ان لا اله الا انت، چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا ستا نه. سبحانک، پاکي د تا لره. انی کنت من الظالمین، یقینا زه یم د ظالمانو نه. فاستجبنا له، نو موږ دعا قبوله کړه د هغه. ونجیناه من الغم، او بچ کو موږ هغه د غم نه. وکذلک ننجي المؤمنین، او دغه شان نجات ورکو منګه مؤمنانو ته. الله بچ کو دغه سختې دی راویستو. دا فایدې د ساتي حدیث کې راځي، په صحیح حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د دې دعا سره الله هر مصیبت ختموي. کومه دعا چې یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې کړې، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وزكريا، وياد كزكريا عليه السلام، اذ نادى ربه، کله چې آواز وکړو هغه خپل رب ته، ربي لا تذرني فردا، ای ربه زما ما مه پرېږده یوازې، وانت خیر الوارثین، او ته غوره یې د باقي پاتې کېدونکو نه. فاستجبنا له، نو دعا قبوله کړه منګه د هغه. ووهبنا له یحیا، او وروبخو منګه هغه ته یحیا علیه السلام. واصلحنا له زوجه، او برابره کړه منګه هغه لره بیبي د هغه، د هغې بچي نه کېدو که الله وایي چې هغه برابره شو، بچي وشو، یحیا وشو. پرون تذکره شوې وه سورت مریم کې تفصیلا. په دوی کې کمال دا و، په دې پیغمبرانو کې، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، یقینا دوی و چې تعدي به یې کوله په نیکو کارونو کې. ويدعوننا رغبا ورهبا، او دعاګانې به یې غوښتې زموږ نه په مینه او په یره سره. د الله نه به امید وساتو، د الله نه به یریدو. وکانو لنا خاشعین، او دوی چې موږ ته عاجزي کوونکي وو. والتي احصنت فرجها، او یاد که هغه زنانه چې ساتلی و خپل عورت، د عیسی علیه السلام مور، هغه پاکه زنانه. فنفخنا فيها من روحنا، نو پوکې وکړو موږ په هغې کې د روح د طرف زموږ نه. وجعلناها وابنها آية للعالمين، او ګرځولې وه موږ هغه او زوی د هغې نښه د پاره د مخلوقاتو. لویه نښه وه د قدرت د الله، چې وګوره بغیر د پلار نه ماشوم پیدا شو. ان هذه امتكم امة واحده، یقینا دا دین ستاسو دی یو، پیغمبرانو دی دین ته اشاره ده چې ګورې د پیغمبرانو دین ټول یو عقیده وه، یو توحید هغوی منو.
ها بعضو احکامو کې مسلو کې اختلاف وو خو په توحید کې اختلاف نشتی د ټولو امتونو چې څومره پیغمبران دي د ټولو عقیده د توحید یو شان عقیده ځکه الله یو دین دی وانا ربکم فاعبدون او زه رب ستاسو یم نو بندګي وکئ زما وتقطعوا امرهم بینهم او تسنس کو دوی دین خپل په منځ خپل کې پیغمبران نه بعد چې به شکر راغلی دي کنه هغوی د دین ټول تسنس کو د خلکو دین تسنس کو پیغمبرانو د اختلافات نه دي کړي پیغمبرانو ټول د الله بندګي کول الله ته عاجزي کول الله نه دعاګانې غوښتلې مخکې تیر شو کنه خو د خلکو به دین تسنس کو كل الینا راجعون ټول به موږ ته راګرځي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بچا چې عمل وکړو د نیکو اعمالونه وهو مؤمن او دی مؤمني فلا كفران لسعيه نو نبي محرومتیا د عمل دده وإنا له كاتبون او یقینا منګ هغې لره لیکونکي وحرام على قرية أهلكناها او لازم ده په کلیوالو باندې چې هلاکو منګ هغې لره انهم لا يرجعون چې بېشکه دوی به نه راواپس کېږي دنیا ته خلکو خو دین تسنس کو کنه الله ما ته به رامخامخ شي اول ته بیا پته ولګي چا نیک عمل کړی دی هغو ته به د هغې بدله میلاو شي چا بد عمل کړی هغو ته به د هغوی بدله میلاو شي او چې څوک هم تباه شوی د الله پې عذاب راوستی دی بیا دنیا ته راتګ نشتی تذکره د قیامت وشوه که نه چې دوی به ټول الله ته واپس کېږي د قیامت یو نښه م الله ذکر کوي حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج تر دې چې کله راکولاو شي یأجوج او مأجوج وهم من كل حدب ينسلون او دوی به د هرې ډېره کۍ نه منډې وهي سورت کهف کې ما دې تذکره کړې وه هغې ته رجوع وکړئ واقترب الوعد الحق او ډېره رانږدې شوه وعده حق وعده قیامت ډېر رانږدې شوی دی کومه وعده چې الله کړې ده که نه ډېر رانږدې شوی ځکه الله غواړي چې د غفلت نه دا خلک راپاسي فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا نو دغه وخت به واضح راوځي سترګې د هغه کسانو چې کافران دي په خپلو سترګو به قیامت ویني که نه حقیقت به ویني حق به ویني الله وایي دا سترګې به قړاغې واضح داسې راوځي حیران به پاتې شي یا ویلنا وی به هی افسوس دی موږ لره قد كنا في غفلة من هذا یقینا او مونږه په غفلت کې د دې ورځې نه بل كنا ظالمین بلکې او مونږه ظالمان الله به ورته وایي مشرکانو ته انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم یقینا تاسو او هغه څوک چې تاسو یې بندګي کوئ سوا د الله نه خشاک د جهنم دي انتم لها واردون تاسو به هغې ته ورداخلېدونکي یئ مشرکان به هم جهنم ته ځي سره د خپلو معبودانو چې پرېږدي چې دوی د معبودانو د کمزورتیا مخامخ ویني خپلو سترګو باندې ویني لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها کوی دوی معبودان رښتیني نه به ورننوتې جهنم ته وكل فيها خالدون او ټول به په هغې کې همیشې لهم فيها زفير دوی لره به په هغې کې اسویلي وهم فيها لا يسمعون او دوی به په هغې کې هیڅ نه اوري اعتراض بیا دا وشو بعضو خلکو اعتراض وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل تاسو وایئ چې عزیر علیه السلام نیک سړی و عیسی علیه السلام نیک سړی و ملائک نیکان خلک دي نو د دوی بندګیانې خو هم شوي دي نو بیا دوی به هم جهنم ته ځي الله آیت راولېږو ان الذین سبقت لهم من الحسنى یقینا کسان چې مخکې شوي د هغوی لره زموږ د طرف نه وعده د جنت اولئک عنها مبعدون دوی به د دغه اور نه لرې کړی شي نه هغه نه هغوی به نه ځي هغوی سره خو د مخکې له لوز د جنت شوی دی لا يسمعون حسيسها
نباوری دوی کشاره د جهنم وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون او دوی به پاغه سکی چې غواړي نفسونه د دوی همیشي لا يحزنهم الفزع الاكبر نبا غمجن کوي دوی لره گبراهټ لوی هغه یره یا مراد د چې کومه به د دوی مشپېلې چې کله ووالی شي کنه او په دې خلکو به یو یره راشي او ټول به الله ته ودرېږي په هغه چې کومه یره راځي الله به دې ده اوچت خلک بچ ساتي یا معنی ده چې عام کومه یره چې په قیامت کې الله به د هغې نه ساتي وتتلقاهم الملائکه او ملاویږي به دوی سره ملائکه هذا يومكم الذي كنتم توعدون ورته وی به دا ورځ ستاسو د هغه چې تاسو سره یې واده کېده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب په کومه ورځ چې راتاو به کو اسمان لره په شان د راتاوالو د منشي کتابونو لره قیامت پر ورځ به الله اسمان په خپل ښی لاس کې داسې راتاو کي لکه څنګه چې یو منشي لیکونکی خپلې لیکلی شوي پاڼې راتاو کي او د ستوري به ټول مات را مات شي او خواره واره به والوځي نور او سپومۍ به ځایلی شي د خپلو ځایونو نه ټول نظام به دړې وړې شي کما بدأنا اول خلق نعیدو لکه څنګه چې شروع کړې ده منګه اول پیدایش نو دوباره به هم کوو الله بیا د مخلوق راپاسي وعدنا علینا وعده ده په موږ باندې انا كنا فاعلین یقینا موږ دا کار کوونکي یو دا لوز الله کړی زه به دوی کوم ولقد كتبنا في الزبور او یقینا موږ لیکلي وو په زبور کې من بعد الذکر وروستو د تورات نه یو معنی هلته دا ده چې زبور نه مراد دغه زبور کتاب دی ذکر نه مراد تورات دی یا زبور نه مراد کتابونه دي ټول کتابونه په عربی ژبه کې لغت کې چې دی نو زبور په معنی کتاب راځي نو ټولو آسماني کتابونو کې دا خبره وه من بعد ذکر نه مراد بیا لوح محفوظ دی یعنی دا خبره اول لوح محفوظ کې لیکلی شوې ده دا څه خبره ده ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې بېشکه ځمکه په میراث کې به اخلي بندگان زما نیکان د جنت ځمکه به هم دغه نیکان خلک اخلي دنیا کې هم الله دوی ته مشرتیا ورکوي ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين یقینا په دې کې خامخه تبلیغ دی دا قوم د پاره چې عبادت کوي په دې صورت کې په دې خبرو کې په دې قرآن کې تبلیغ دی د وعظ او د نصیحت خبرې دي د عبادت کوونکو دپاره وما ارسلناك الا رحمة للعالمين او موږ نه را لېږلی ته مګر رحمت دپاره د مخلوقاتو قلت ووایه انما يوحى الي انما الهكم اله واحد یقینا وحی کیږي ماته د دې خبرې چې بېشکه لایق د بندګۍ ستاسو معبود یو دی فهل انتم مسلمون نو آیا تاسو منونکي یئ د دې مسلې د صورت په آخره کې الله پیغمبر ته وی پیغمبر دې خلکو له توحید دعوت ورکړه نو که قبول یې نه کړو بیا ورته یو خبره وکړه فان تولوا نه که دوی مخ واړو فقل آذنتكم على السواء نو ووایه ما خبر درکو تاسو ته په برابرتیا چې دواړه پکې برابر یو یعنې اوس د څه خبره منځ کې پاتې نه شوه زموږ او ستاسو منځ کې دا خبره موږ او تاسو ته یو شان معلومه ده د صلح پکې څه پاتې نه شو وان ادري او نه پوهېږم زه اقریب ام بعید ما توعدون
چې آیا نږدې دی یا لرې دی هغه عذاب چې تاسو سره یې واده کېږي. دا ورته ووایه عذاب به راځي، خو زما ته دا پته نشي چې نږدې دی که لرې دی. انه یعلم الجهر من القول، یقینا الله پوهېږي په ښکاره وینا، ویعلم ما تکتمون، او هغه پوهېږي په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. وان ادري لعله فتنة لکم، او نه پوهېږم زه شاید چې دا تاخیر د عذاب امتحاني په تاسو، ومتاع الى حین، او فایدې ورکولې تر یو وخت پورې. نشته ما ته پته چې د عذاب ولې لیټ کېږي، یا خو به د امتحاني ستاسو دپاره، او یا څه وخته پورې الله تاسو ته وایي چې مزې واخلئ بیا به هم پته ولګي. خو په اخره کې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکانو په خلاف د الله نه دعا وغوښته. قال وی پیغمبر رب احکم بالحق، اے ربا زما فیصله وکړه په حق سره. وربنا الرحمن، او رب زمنګ رحمان دی. المستعان على ما تصفون، مدد غوښتی شي د هغه نه په مقابله د هغې چې تاسو یې بیانوئ. یا المستعان على ما تصفون، مدد غوښتی کېږي د هغه نه په مقابله د هغه څه کې چې تاسو یې بیانوئ. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله دویم نشیز کې به د سورة الحج نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.